مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د تبوک څخه د بیرته راتګ په وخت کې د لارې واقعات بیانول چې په هغه جمله کې درېیمه واقعه دا وه چې منافقانو پر عقبه یا هغه کوچني غره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده وکړه او د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په واسطه وشړل شو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحذیفه رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا حذیفه، تا دغه نفر وپیژنده چې څوک و؟ ما ویل: یا رسول الله، هغه مولونه وهلی و، مگر د آسانو د علامو څخه یې دا معلومېده چې د بني تمیم څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هغه فلانی او فلانی او فلانی و. د ټولو نمونه یې ورياد کړه، یو یې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وروښول. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، د دوی و قبیلو ته نفر نور لیږي چې هر قبیله هغه خپل نفر ووجني او سر یې راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا چې خلق و نه وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری وجني، دغه بد نیت او بد حرکت سره یې هغه خلق پرېښول. نو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او پټ راز ساتونکی و او ټول منافقان و هغه ته ور معلوم و. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته چې به جنازه و مسجد نبوي ته راوړسوه او حذیفه رضی الله تعالی عنه به حاضر و، خلق به ودته کتل. کبه حذیفه رضی الله تعالی عنه پر هغه مړي د جنازې لمونځ ادا کاوه، نور خلق به هم د جنازې لمونځ پر کاوه. او کبه حذیفه رضی الله تعالی عنه د هغه د لمانځه څخه انکار وکړي، خلق به پوه سوه چې دغه سړی منافق دی، نو به هغه هم د جنازې لمونځ نه پر کاوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه او نور منافقینو نمونه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویلي او ورښولي و، او دا یې هم ورته ویلي و چې دغه خلق و چاته مور شوه. نو ځکه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته کاتم السر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل کیږي. دغه د عقبه حادثه په قران مجید کې ذکر شوی ده. الله جل جلاله د سوره التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بما لم ينالوا، یعنی دوی د هغه شي قصد او اراده وکړه
چې دوی نور ورسېده. دوی د عقبې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د را اچولو قصد کړی وو، مګر خپل مقصد ته نه ورسېده. دغه آیات شریف تر آخره د دغه نفرو په باره کې نازل شوی دی. د تبوک د لارې څلرمه واقعه. بیا هم لشکر مخ پر مدینه منوره رهیدي، څو وداسې ځای ته ورسېده چې یو منزل لار و مدینه منورې ته پاته. د دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مالک ابن دخشم رضی الله تعالی عنه او معن ابن عدی رضی الله تعالی عنه د دوو نورو نفرو سره و یو ډیر عجیب کار ته ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره داسې کار کوي. هغه دا چې دغه دوه نفر یې ولېږل چې د مدینه منورې د مساجدو څخه یو مسجد وسوځي او ونړوي. دا مسجد هغه مسجد ضرار وو چې منافقانو د بدو مقاصدو د پاره جوړ کړی وو او قسمو مخې درته بیان کړی ده. پنځمه واقعه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه آخري منزل ته راورسېدی او په دغه آخري منزل کې د مدینه منورې تر رسیدلو د مخه یو بل واقعه هم پیښ شوه. هغه دا چې د سهار د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو څخه غائب شو. د حاجت د ادا کولو د پاره لری منطقه ته تللی وو او وزندېدی. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دي چې لمانځه ته براسي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزندېدی. قریب د چلمر راوخیږي، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه راغلی. خلق نه پوهیږي چې څنګه وکي. اوس بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنځ ادا کی او کده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار وکي او که انتظار وکي شاید مره وخیږي او کله مره وختي د سهار د منځه وخت تیر سو. نو صحابه کرام پر دې متفق سو چې الله جل جلاله المنځ پر خپل وخت فرض کړی دی او دا نه ده جائزه چې مره وخیږي او موږ منځ نوی کړی. نو یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه کې چې ودوی ته المنځ ورکی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم په المنځ شروع وکړه. اول رکعات المنځ ادا کړ. پر دوهم رکعات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پسې اقتدا وکړه. کوم وخت چې خلق د منځ څخه فارغ شوه ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی او هغه تیر سوی رکعات المنځ پوره کوي. خلق په بیره او تشویش کې شوه چې دا مو څنګه کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موجود وو، موږ ولی به له هغه المنځ وکړي، ولی مو د هغه علیه الصلاۃ والسلام انتظار نکاوه. او دا څنګه کېدلای شي چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت وکړي. د مسلمانانو په زړه کې دغه تشویشونه پیدا شو او دوی ته تکلیف ورکاوه. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منځ څخه فارغ شو وی فرمایل: احسنتم واصبتم، شمو وکړه او حق ته ورسېدلاست. پر خپل وخت د منځ ادا کول تر انتظار ښه او بهتر دي. دا پر خپل وخت د منځ د ادا کولو درجه ده. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار هم ندی لازم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: آیا ما تر دغه د مخه نو درته ویلي چې تر هغو نه قامت کیږي تر څو یو ستاسي د خپل نبی امامت ونکي؟ تاسو پوهیږئ چې دغه څخه مقصد څه دی؟ چې د امت څخه دی یو نفر د خپل نبی امامت کوي. ورونو ډیره مهمه خبره ده. د دې کار څخه مقصد دا دی چې دغه دین پوراسو یا مخ پر پورا کېدو دی. او دین چې پوراسي د رسول او نبی وظیفه پای ته رسیږي او د دنیا څخه رحلت کوي. نو خود په امت کې یو بل داسې څوک پکار دی چې د دعوت او جهاد مسؤلیت پر غاړه واخلي. لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
په غیاب کې د لمانځه امامت و بل چاته پاتې کیږي دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته باید د اسلام ټول مسؤلیتونه د یو چا پر غاړه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ یا امیر المؤمنین ویل کیږي دین باید هیڅ وخت بے سرپرست نسی پاتې سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه واقعه د هغې تر پیښېدو د مخه بیان کړې و نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت یې کړی دی په یو روایت کې ویل کیږي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضۍ په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کړی دی مگر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د المانزه او امامت روایت واضح او صریح دی او دا چې یو امتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کوي د دې څخه مقصد او معنا دا ده چې د رسالت دوره پر ختمېدو ده ستاسو څخه یو څوک باید دغه امانت پر غاړه واخلي او دغه امانت اوس و تاسو ته درسپارل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرام ته دا هم و فرمایل په مدینه منوره کې داسې خلق سته چې تاسو داسې تګ نه دی کړی او نه تر کومې شیلې تیر سوي یاست مگر هغه نفر ستاسو سره و او هغه لره هم د غونه اجر او ثواب دی لکه تاسو لره صحابه کرام وویل یا رسول الله هغه خلق په مدینه منوره کې دي او راوتلی هم نه دي او ثوابونه زموږ د ثوابو پر اندازه دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو هغه نفر خپل واقعي عذر بند کړی و ورونو هغه انسان چې په حقيقي عذر معذور وي هغه لره پوره اجر او ثواب ورکول کیږي د پر نیت معامله ورسره کیږي د یو واقعي عذر په سبب د خیر د کار څخه پاتې کېده هیڅ اجر او ثواب نه کموي او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیری دی که یو انسان ته عذر پیښ شو هغه ته د خپل نیت ثواب پوره ورکول کیږي علماء کرام وایي که د یو چا عادت وو چې په دوشنبه او پنځشنبه روژه نیول او بیا مسافر سو دغه ورځ روژه و نه نیول ودته د هغه روژو ثواب ورکول کیږي لکه نیولې چې وي یا مریض سو دغه روژه ځنې پاتې سوی بیا هم د هغه روژو ثواب ورکول کیږي دغه قسم د نور او عبادتو ثواب ورکول کیږي دا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ده که یو انسان د خیر او شو کارو عادت درلودي او بیا په یو عذر ځنې پاتې سوی ودته کامل او پوره اجر ورکول کیږي لکه هغه کار چې پوره کړی وي سبحان الله تاسو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته متوجه یاست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لری څخه د مدینه منوره علامه ولیدې نو یې فرمایل دغه طابه ده او هغه احد دی احد داسې غر دی چې موږ خوښ لري او موږ یې خوښ لرو نو احد مشرفه غر دی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اتک سره ډیر خوشاله شو شذو او انجنو هلوکانو او کوچنیانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اتک سره ډیر خوشالي کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر و مخه ته وروته او دغه ترانه ویل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رجب په میاشت کې د تبوک غزا ته وتلی وو او د روژې په میاشت کې مدینه منوره ته راورسېدی دغه سفر ټول 50 ورځې په بر کې ونیولې چې 60 ورځې په تبوک کې تیر کړې او نور مودې په تګ او راتګ کې تیر شو او دغه غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنی غزا ده تر دغه ورسته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
بل غزا نه ده کړې. دغه غزا په دغه خپلو خاصو شرایطو چې ګرمي وه، لرې وه، غریبي او مفلسي وه، د دنیا د لوی قوت او طاقت سره جنگ وو، د الله جل جلاله د طرفه یو سخت او لوی امتحان وو چې په هغه کې مؤمنان د نورو څخه جلا او کامیاب شول. او دا د الله جل جلاله قانون دی چې په دغه امتحانو سره صادق د کاذب څخه جلا کوي، واقعي مؤمن د منافق څخه جلا کوي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 109 نمبر آیات کې فرمایي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني الله جل جلاله داس ندي چې مؤمنان پر دغه نامعلومه حال چې اوس تاسو پر هغه باندې یاست پریږدي، تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي او په خپل خلقو ته صادق او کاذب ور معلوم نشي. ورونو، لکه څنګه چې په دنیا کې د کفارو د پاره آرام او هوسا ژوند د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې خوش او مقبول دي، همدارنګه و مخلصو مسلمانانو ته د آفتو او مصیبتو راتله لکه د احد په غزا او نورو کې د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې مغضوب او مقهور دي، بلکې اصلي خبره دا ده چې الله جل جلاله مسلمانان بل امتحان نه پریږدي. ځکه که انسانان به امتحان پاتې سي، په دغه صورت کې به ډیرو کفارو د نفاق پر قسم د اسلام کلمه ویلای او د مسلمانانو سره به ګډ ژوند کولای چې د دوی د دغه ظاهري حالاتو په لیدلو سره چا و دوی ته منافق نشوي ویلای. نو ځکه دا لازمه ده چې الله جل جلاله داسې حالات او واقعات پیش کړي چې د هغو په واسطه سره پاک او ناپاک، امه او پاخه سره جلا سي، صادق مؤمنان او منافقان سره وپیژندل سي. و دغه غزا ته هم هر هغه څوک چې صادق مؤمن وو ووتی او دغه غزا څخه پاتې کېده د نفاق علامه و. نو ځکه هر څوک چې بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وريات کړسو چې فلانه پاتې سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل پرېږدي که خیر پکښې وو در پسې رابسي او کبیله دغه څخه بل شی وو الله ځینې بیغمه کړلاست. د دغه غزا څخه بل څوک نسو پاته، یا خو یې واقعي عذر درلودي، یا هغه کسان و چې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته درواغ ویل چې منافقان و او دغه د درواغو په عذرو یې ځانونه پاته کړه، یا هغه کسان و چې هیڅ اجازه و نه غوښته او پاته سو. مګر هو هلته څو نفر صادق مسلمانان هم و چې بل عذر پاته سوي و، او دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله مبتلا کړ او بیا یې د دوی توبه قبول کړه چې تفصیل به په ورسته کې درته راسي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، اول و مسجد ته ولاړی، هلته 2 رکعات المنز ادا کړ. اوس نو هغه خلق چې پاتې سوي و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورځي او خپل عذرونه وایي، خو هلته په مسجد کې و نفر خپل ځانونه د مسجد په پایو یا عمودو پورې تړلي و او ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پاتې سوي یو، موږ به هیڅوک نه خلاصوي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مو په خپل لاس نکي خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زبه تر هغه نه کم خلاص چې الله جل جلاله د دوی توبه قبول نکي. څنګه چې د دوی توبه په صدق او اخلاص سره و، الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړه او عفو یې ورته وکړه. او دغه و نفرو په باره کې چې ابو لبابه او د ملګری و آیاتونه نازل شو. الله جل جلاله د سورة التوبه په 102 نمبر آیات کې فرمایي: وآخرون اعترفوا بذنوبهم
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يعني ځینې نور خلق دي چې پر خپلو ګناهو یې اقرار او اعتراف کړی دي، دوی نیک عمل د بد عمل سره ګډ کړی دي. نیک عمل یې توبه او پښیماني ده او بد عمل یې د جهاد څخه پاتې کېده دي. نو دوی بد هم وکړه او بیا یې ښه هم وکړه. قریبه ده چې الله جل جلاله به د دوی توبه قبول کړي. بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. علماء کرام وایي کم وخت چې الله جل جلاله د یو شي په باره کې د عسا لفظ وفرمایي یعنی واجب سو، نو په قرآن کریم کې د عسا د کلمې ترجمه څه شوه؟ واجب او لازم سو. که څه هم اصلا په عربي کې د عسا ترجمه یعنی قریبه ده، خو علما وایي د الله جل جلاله د طرفه د عسا د لفظ استعمال د وجوب او لزوم په معنا سره دی. نو په دغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله فرمایي عسى الله ان يتوب عليهم، یعنی پر الله جل جلاله لازم ده چې د دوی توبه قبول کړي. نو الله جل جلاله و دوی ته عفو وکړه. بیا نو دغه اوونه پر خپل ټول مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله هغه چې موږ یې پاته کړو هغه دغه زموږ مالونه و، په دغه خپل مالو مشغوله وو. نو زموږ د توبې څخه یو هم دادی چې موږ تر دغه خپل ټول مال تیر یو نه غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه نه یم امر کړی سوی چې ستاسو مالونه واخلم، ما ته فقط ستاسو د الکېدو امر وکړ سو. او دوی زاری کوي وایي یا رسول الله دغه مالونه زموږ د فتنې سبب وګرځیده، راڅخه قبول یې کړه. نور هم زاری کوي څو د الله جل جلاله دا قول نازل سو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يعني د دوی د مالو څخه صدقه واخله چې دوی د ګناهو څخه شپ پاکه او د هغه په سبب یې با برکت کې او دوی ته د خیر دعا وکړه. بېشکه چې ستا دعا د دوی د پاره سکون او اطمینان دی او الله جل جلاله پورا اوریدونکی او پورا عالم دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مالو څخه یو څه مال واخیستی او ویل دا امر نه دی راته سوی چې ټول مال مو واخلم، ځکه الله جل جلاله فرمایي خذ من اموالهم، یعنی د دوی د مالو یو جز واخله نه ټوله. نو یې یو حصہ ځنی واخیسته او نور یې وررد کړه. دا هغه د دوی د توبې قبلېده وه. اوس نو منافقان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راځي او د پاتې کېدو په سبب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم قسم عذرونه وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلوي، که څه هم عذرونه یې غیر معقول او جوړ شوي بهانې دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قبلوي. دغه د دوی ظاهري خبرې او قسمونه یې قبول کړه، د دوی د پاره د مغفرت دعا وکړه او د دوی باطنی حال یې و الله جل جلاله ته پرېښاوه. اوس نو دغه ټوله پاتې سوي نفر څو نفره وه؟ د انصارو څخه هغه پاتې سوي منافقان 2 نفره وه او هغه چې د اعرابو څخه پاتې وه او عذرونه یې ویل چې د بني غفار او نور قبیلو څخه وه هغه هم 2 نفره وه. مگر عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق او د قوم څخه د ډله ډېر نفر وه چې پاتې سوي وه. د پاتې سوو خلقو په جمله کې 3 نفره نور هم وه چې یو یې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او 2 نور اصحاب کرام وه چې د اصحاب بدر څخه وه. د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه عجبه قصه ده. د پاتې کېدو قصه په بخاری شریف او نورو د احادیثو په کتابو کې روایت شوی ده. راسي چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه قصه په خپل ودته پریږدو چې راته بیان یې کی.
کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ خپل قصه په یو ډیر اوږده حدیث کې روایتوي چې امام بخاری او امام مسلم دواړو روایت کړي ده چې په هغه حدیث شریف کې د کعب رضی الله تعالی عنہ دا قول راغلی دی چې وایي په دغه وخت کې چې زه د دغه غزا څخه پاتې کېدم هیڅ وخت می اقتصادي حالت تر دغه وخت ښه نه سهار چې به د کور څخه راووتم د ځان سره به مې ویل چې زه هم باید د خپل ځان ضرورت پوره کړم چې د مسلمانانو سره ووزم خو کوم وخت چې به کور ته راغلم هیڅ به مې نه وکړي د ځان سره به مې وویل زه قدرت لرم پروا نه لري زه خپل ضرورت ډیر ژر برابرولای شم په دغه خبرو ورځې را باندې تیرېدې څو چې خلق پرشتیا سره د وټولو د پاره تیار شو او ما د ځان د پاره هیڅ نه برابر کړی څو خلق د تبوک پر طرف رهیس و ما د ځان سره دا قصد وکړي چې زه به هم پسې رهیسم او ځان به پسې ورورسوم وایي کش کې مې دغه کار کړی وای خدا مې هم ونه کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر ولاړی زه په مدینه منوره کې پاتم تر دې وروسته چې به هر وخت د کور څخه د باندې راووتم ډیر بغمجن شوم ځکه ما به له هغه کسانو بل څوک نه لیده چې یا به په منافقت کې ډوب و یا یو معذور سړی چې الله جل جلاله به معاف کړی و کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رجوع یا بیرته راتلو خبر را ورسېدی دلته نو هم او غم را باندې را وګرځیده د ځان سره به مې درواغ جوړول او ویل به مې چې سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قهر څخه په چش سره ځان خلاصوم او د خپل کورنۍ د هر غړي سره به مې په دې باره کې مشورې کولې چې څه ورته وایم کوم وخت چې مې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ورسېدی هغه باطل او درواغ خبرې ټول را څخه ولاړې او دا مې قصد وکړي چې رښتیا به ورته وایم بل رښتیا څخه مې بل شي نه خلاصوي هو په درواغ ویلو سره په ظاهر څوک خلاصيږي خو د نن په زړه کې به زهیر وي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورغلم او سلام می ورته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وکتل او د قهر تبسم یې راته وکي بیا یې ویل راسه زه هم ورغلم او د علیه الصلاة والسلام ومخته ورته کښېنستم ویل چې شي پاته کړې آیا تا د سفر د پاره بوده نور رانیولې ما ویل هو رانیولې مې په والله کبیله تاسو د اهل دنیا د هر چا په حضور کې کښېنستلې وای تا به لیدلې وای چې زه د هغه د قهر څخه په یو عذر سره ځان خلاصوم ځکه الله جل جلاله داسې جبر کړی ده چې دلایل په وایم مګر په والله زه په دې پوهېږم کنن ورځ زه درواغ درته وایم ته به زما څخه په هغه درواغ راضي سې مګر قریب ده چې الله به دې پر ما په قهر کې او کوم رښتیا درته ویل هو ته به مې په هغه کې ملامت کې مګر په دغه رښتیا کې مې د الله جل جلاله څخه دا امید دی چې عفو به راته وکي او یا عفو به راته وکي په والله ما هیڅ عذر نه درلودي او ما هیڅ وخت دونه مال نه درلودي لکه په تغه ورځ چې تاسو خپاته سوم یعنی پاته کېدمې د غریبۍ یا بل عذر په سبب نه و والله هیڅ عذر مې نه درلودي فقط اهمال بے پروايي او ضعیف همت و چې زه پاته کړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه سړي رښتیا وویل په دې کې اشاره و چې هغه نور نفر چې عذرونه ویل درواغ یې ویل مګر دغه سړي رښتیا وویل او ویل بلارسه تر څو چې الله جل جلاله ستا په باره کې حکم کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د په باره کې حکم ونکړي نه عفو ورته وکړه نه کوم عقاب او عذاب د د لپاره مقرره کړي ویل صبر وکړه چې ستا په باره کې الله جل جلاله حکم وکړي نو دغه درو نفر په باره کې چې کعب ابن مالک هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع و چې حق او رښتیا یې وویل
د سورة التوبه 106 نمبر آیات نازل سو. الله جل جلاله فرمای وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. یعنی دغه کسانو څخه چې د تبوک د غزا څخه پاتې سوي دي نور 3 نفر دي چې نمونه یې د مخه ذکر سو چې د الله جل جلاله د حکم د پاره پرېښول سوي دي. یا به الله جل جلاله دوی ته عذاب ورکړي یا به توبه قبول کړي. د دوی په باره کې حکم ورسته ته معتل سو. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي ما هغه خپل حقیقت ووایه نو هوساس وم پر خپل قصور او کوتاهی می اعتراف وکي. خو زما قوم او کورنۍ را تراغله او ویل ای سړی ټول خلق یو عذر ووایه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغو د پاره د مغفرت غوښتنه وکړه. تا هیڅ داسې یو شی نه کوي پیدا چې هغه د ځان د پاره عذر او بهانه وګرځوي. یو عذر پیدا ک او لار څخه ورته وایي که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د پاره د بخښنې طلب وکي الله جل جلاله عفو درته کوي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي دا خبرې دون راته وکړه چې دا اراده مې وکړه چې بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم او یو عذر ورته وایم. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ولقد اوتیت جدلا، یعنی زما سره داسې ژبه و چې دلایل مې په ویلای سوای، خلقو ته مې قناعت ورکولای سوای، په هر ځای کې مې ځان په خلاصولای سوای. نو د دوستانو ډیر ویل په دې قانع کړم چې بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم او ژبه واړوم. خو بیا مې پوښتنه وکړه چې بیل ما څخه بل چا هم دغه خبره کړې ده، یعنی چې ویلې وي چې عذر مون نه درلودي فقط کاهلی پاتې کړو. ویل هو. ما ویل هغه څوک و؟ ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي داسې 2 صالح نفر یې را یاد کړ چې د اهل بدر څخه و، د بدر غزا ته حاضر شوی و او اوس د تبوک څخه پاتې شوی دي. نو ما د ځان سره وویل چې ما ته هم هغه را پیښیږي کوم چې و دوی ته ور پیښیږي. هغه 2 د اهل بدر څخه دي، زه هم د هغو سره یم. نو د هغه خپل رښتیا خبرې څخه نه واوښتم. پس د څه وخته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و ټول اهل مدینه ته امر وسو چې دغه درو نفر سره خبرې کول منع دي، هیڅوک به خبرې نور سره کوي. وای خلقو خبرې را سره بند کړي، حتی سلام ورواچوم جواب نه راکوي. کعب رضی الله تعالی عنہ وای ځکه هم راته بدل سو، هغه ځکه نه و چې ما ته معلومه و. وای هغه 2 نفر از ما ملګری په خپل کورو کې کښینسته، شپه او ورځ په ژړا تیرول، مګر ما صبر کړی و. بازار ته ځم، مسجد ته ځم، خو هیڅوک خبرې نه را سره کوي. ورونو دا امتحان دی، د هغه انسان به څه حال وي چې په ټوله ښار کې څوک خبرې نور سره کوي، نه خپل نه پردی. وای بیا مې هم صبر کاوه. وای مسجد ته به ولاړم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پس لمانځه د خپل اصحاب سره ناست و. ما به سلام ورته ووایه، خو هیڅ از ما د سلام جواب نه راکاوه. ما به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل چې آیا از ما د سلام جواب د شونډانو په شورولو سره راکوي که یا. بیا به مې نږدې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفل منځ کاوه او په لمانځه کې به مې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سترګو تر کنجانو کتل چې ما ته ګوري که یا. خو کم وخت چې به زه په لمانځه مشغوله وم راته کتل به چې بیا به مې د دغه خواته وکتل، مخ به راڅخه واړاوه. 40 ورځې پر دغه حال پاتې شوم. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي یو ورځ د مدینه منورې په بازار کې رهي وم چې د شام د تاجرانو څخه یو سړی چې د شام څخه یې ارتزاقي مواد راوړي و او د مدینه منورې په بازار کې یې خرڅول او د خلکو څخه پوښتنې کوي چې کعب ابن مالک به څوک راوشي. خلکو زما و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. نو دغه تاجر راغلی او ماته د غسان د پاچا د طرفه یو لیک راکړ او ول د غسان د پاچا د طرفه
ستا دپاره لیک دی. لیک چې مې خلاص کړي پس د سلام او احترام یې لیکلي وه. موږ ته خبر را ورسېدی چې ستا ملګري ستا سره جفا وکړه. الله جل جلاله نه ته خوار کړی یې او نه ته ضایع کړی یې. موږ ته راسه چې عزت او احترام دې وکړو. ورونو دا لیک امتحان په امتحان کې وو. په مدینه منوره کې ټولو خلقو مقاطعه ورسره کړې ده. څوک خبرې نه ورسره کوي. او هلته بیا یو بل ښار دی د هغه پاچا یې دعوتوي وایي موږ ته راسه عزت به دې وکړو. کعب رضی الله تعالی عنه وایي چې دغه لیک مې ووایه د ځان سره مې وویل چې دا هم د الله جل جلاله د طرفه امتحان دی. نو د دې دپاره چې په زړه کې مې شی راونه ګرځي او د دغه لیک سره مې تعلق پیدا نشي، لیک مې په تناره کې واچاوه او ومې سوځي. زه پر هغه خپل حال پاته یم. کم وخت چې پر دغه حال 40 ورځې تیرې سوې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه قاصد راغلی. ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې د خپل ښځې څخه جلاسه. ما ویل طلاق یې کم، یعنی امر یې کړی دی چې طلاق یې کم. ورونو دغه مسلمانان و او دغه اطاعت و. قصد او اراده یې کړې ده چې په هر کار امر سي هغه عملی کوي. خپل ځان یې و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم کړی دی. قاصد ویل یا طلاق وایم بلکې ځینې جلاسه یوازې ژوند کوه. او هغه زما و دوه ملګرو ته هم دغسې امرونه ورلېږلي وو. کعب رضی الله تعالی عنه وایي نو مې خپلې ښځې ته وویل چې د خپل پلار کره ولاړه سه، هلته اوسېږه تر څو چې الله جل جلاله په دې موضوع کې فیصله کوي. ښځه مې هم ولاړه، خو د ښځې کورنۍ او دوستان یې راغله. ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع خپل ښځې په خپلو کورو کې ورسره پرېښولې، فقط دوی ځینې جلاس و او تا د کوره وایسته. کعب رضی الله تعالی عنه ویل یا هغه دوه په عمر ډیر دي مګر زه ځوان یم، بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه وایي؟ زما ښځه باید د خپل پلار په کور کې واوسېږي. کعب رضی الله تعالی عنه یوازې په کور کې پاته سو. په تیرو 40 ورځو کې فقط دغه یوه ښځه وه چې د ده سره یې خبرې کولې، ځکه په کور کې ورسره وه او اوس هغه هم لاړه. نو په کور او د باندې کې یوازې سو. کعب رضی الله تعالی عنه وایي و داسې حال ته ورسېدم چې ټوله دنیا را باندې تنګه سوه. په خپل ځان کې نه ځایېږم. 50 ورځې کېږي چې نه څوک خبره راته کوي او نه مې چاته خبره کړې ده. حتی د سلام جواب هم څوک نه راکوي. ورونو دغه حال ډیر سخت او مشکل دی. په 50 ورځو کې دی هیڅ خبره نه وي در سره کړې. کعب رضی الله تعالی عنه وایي پس له 50 ورځو ما په خپل کور کې د سهار لمونځ وکړ او په داسې حال کې وم چې هغه حال می الله جل جلاله په قرآن مجید کې بیان کړی دی او فرمایي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، یعنی تر داسې اندازې چې مځکه د خپل پراخوالي سره سره پر دوی تنګ سوه او د ډیره غمه څخه د دوی زړونه پر دوی تنګ سوه. نو وایي کم وخت چې مې د سهار لمونځ ادا کړي زه د خپل کور پر بام په دغه دردونکي حالت کې ناست وم چې د یوه ناره کوونکي آواز مې واورېدی چې وجبل سلعه ته ختلی و او په لوړ آواز یې نارې کړه زیرې مې در باندې یا کعب ابن مالک. وایي زه دستي پر سجده پرېوتم. پوه سوم چې خوشحالي راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سهار تر لمانځه وروسته زموږ د توبې د قبلېدو اعلان کړی و. کمی کتل چې 2 نفره را رهي دي، یو پر آس پورو او بل پر پښو را رهي و. اصلا زموږ د توبې د قبلېدو آیاتونه نازل شوي وه. نو دغه 2 نفره را رهي وه چې زیری را باندې وکړي او هر یو غواړي چې تر هغه بل را د مخه سي چې اول زیری را باندې وکړي. هغه چې پر پښو را رهي و پوه سو چې سپور تر ما د مخه ورسېږي. نو ویل وړي ته وختي او په نارو یې شروع وکړه
چې आवाज یې تر هغه سپاره د مخ را ورسېږي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ما هم و دغه زیری کوونکی ته چې आवाज مې اوریدلی وو زیری ورکړي او په والله ما بل هیڅ شی نه درلودي بل هغه اغوستو کالو. هغه کالی چې ما اغوستي و هغه مې په زیری کې ورکړه او بیا ما د خپل اقرباو څخه په استعاره کالی واخسته او وامه غوستل. استعاره دغه ده چې ته اوس دغه ستا شی راکه چې ما خپل کار په اجرا کوي برته به درکم. نو کالی پر دغه قسم د نور څخه واخسته او خپل کالی په زیری کې ورکړه او بیا د مسجد نبوي و طرف ته رهیسوم. د مسجد په لار کې په ډلو ډلو خلق را باندې راټولیږي او مبارکي راته وایي چې دغه د خلقو ډیروالي او د خلقو مبارکي زه د مسجد څخه وزنډولم. هر یو دغه راته وایي یا کعب ابن مالک د توبې د قبلېدو دې مبارک سه مبارک علیک توبه الله. څو وایي مسجد ته ورسېدم او د خلقو د ډیروالي څخه مسجد ته نسوای ننوتلی. خیر و مسجد ته ور داخل سوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د مشرانو سره ناست وو. طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه پس غستارا وغورځېدی څو تر ما پورې راغلی مصافحه یې را سره وکړه او مبارکي یې راته وویل. په والله د مهاجرینو څخه بیل د څخه بل څوک نسو راولاړ او زبد طلحه رضی الله تعالی عنه دغه ورځ هیر نکم. کعب رضی الله تعالی عنه وایي زور تیر سوم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې د خوشحالۍ د مخ څخه شغلې ولاړېدې راته وویل ابشر یا کعب ابن مالک ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. یعنی د هغه شی او مبارک ورځ زیری درکوم چې ستا په ژوند کې پورته راغلی ده د کومې ورځې څخه چې ستا مور ته زیږولې. یعنی ستا د پاره دا داسې نیکمرغه او مبارکه ورځ ده چې ستا په ټول عمر کې تر دغه ښه ورځ نه ده در باندې راغلی. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ما ورته وویل یا رسول الله دغه د توبې قبلېدل ستا د طرفه څخه دي که د الله جل جلاله د طرفه څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا زما د طرفه څخه نه دي بلکې د الله جل جلاله د طرفه څخه دي. نو وایي ما ورته وویل یا رسول الله زما د توبې څخه یو هم دادی چې زه خپل ټول مال د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره صدقه پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خپل ځینې مال دی د ځان د پاره وګرځوه دا ستا د پاره خیر دی. او بیا ما وویل یا رسول الله زه خپلو رښتیا ویلو خلاص کړم او زما د توبې څخه یو هم دادی تر څو چې ژوندی یم بېله رښتیا څخه به بله خبره ونه کم. ورونو اوس نو دغه ټول حالات دغه خوابدي دغه مقاطعه د چی شي په سبب و؟ دا د جهاد څخه د پاتې کېدو په سبب و او دا ټول د دې لپاره و چې په اسلام کې د جهاد درجه او مقام را معلوم سي. د جهاد پرېښول یا د جهاد څخه پاتې کېده کوچنی او اسانه مسأله نه ده. دغه قصې څخه موږ ته د جهاد د وجوب او فرضیت اندازه را معلومیږي. جهاد د اسلام او مسلمانانو د سرلوړي او عزت لپاره د اسلام حتمی او ضروري جز دی. به جهاد اسلام ته اسلام نه ویل کیږي. د مسلمانانو ژوند به له جهاد د ذلت ژوند وي او مشتنن ورځ دغه تجربه حاصله ده. نو الله جل جلاله د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او د هغه دوه ملګرو توبه قبول کړه او دغه توبه الله جل جلاله د سوره التوبه په 113 نمبر آیات کې ذکر کړی ده چې رب عز وجل فرمایي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
او خصوصا پر هغه درو تنو چې د توبې د قبلېدو څخه پاتې سوي وه، یعنی د توبې قبلېده یې ځنډېدلې وه. تر هغه وخته چې مځکه پر دوی تنګه سوه سره د پراخوالي د دغه مځکې، او پر دوی د دوی زړونه د ډېره غمه څخه تنګ سوه، او د دوی یقین سو چې د الله جل جلاله د قهر څخه بل د ساتنې او پناه ځای نسته مګر هم د الله ته پناه ورړو. او بیا الله جل جلاله پر دوی رجوع وکړه چې د توبې توفیق یې ورکړي د پاره د دې چې دوی توبه وکړي. بېشکه چې الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی دی او د ډېر رحم خاوند دی. دا د هغه درو نفرو قصه وه چې د جهاد څخه پاتې سوي وه، او الله جل جلاله یې پس له دغه امتحان څخه توبه قبوله کړه. ورونو، د تبوک غزا د مسلمانانو د سلطې پر پراخوالي او تقویت پر جزیرة العرب ډېر لوی اثر او تاثیر واچاوه. خلقو ته دا ور معلومه سوه چې بې له اسلامه بل هیڅ قوت په جزیرة العرب کې ژوند نسی کولی. هغه ځینې پاته مشرکان او منافقان چې د مسلمانانو د ظهیرولو، خوږولو او د شکست لپاره په موقع پسې ګرځېده، د هغو امیدونه او غوښتنې هم باطلې او تر خاورو لاندې سوې، ځکه دوی خپل لوی امیدونه په روم او رومیانو پورې تړلي وه. او اوس چې روم په خپله د مسلمانانو د مقابلې څخه بیریږي، نو طبعا هغه پاته مشرکان او منافقان و حقیقت ته تسلیم سوه، او بې له تسلیمېدو یې بله چاره هم نه درلوده. نو ځکه اوس هغه وخت راورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونه کړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا